زما عزتمندو اورونو هر سړی دا خبره کوي چې زه ګناهګار یم او الله جل شانه به زما ګناهونه وبخي او کنا او زه به جنت ته لاړ شم او کنا ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ نن درته یو داسې عمل خیم الله جل شانه به تاسو بی حساب بی کتابه جنت ته بوزي ان شاء الله دا عمل دا به تاسو تر مرګ پورې کوي او دا به پرېږدئ نه که هر څومره ګناهونه ستاسو نه کیږي که وړوکې ګناه کیږي او که غټ خو دا عمل دا به نه پرېږدئ نو دا یوه واقعه واورئ د هغې نه پس درته دا عمل درښیم یوه زنانه وه د هغې لور وفات شوه نو دا زنانه چې دی یو بزرګ له راغله حسن بصري رحمت الله علیه ته او ورته یې وویله حضرت زما لور وفات شوې ده زه یې په خوب کې لیدل غواړم چې زما لور څه حال کې ده نو دا ورته وویل حسن بصري رحمت الله علیه ته داسې وکړه نفل وکړه بیا تاسو درود شریف وایئ تر دې پورې چې ته پکې اوده شې چې کله دې دا عمل وکړو نو خپله لور ډېر په غټ عذاب کې ولیدله چې الله جل شانه ورته په قبر کې عذاب ورکړي دا ډېره زیاته خفه شوه حسن بصري رحمت الله علیه ته راغله او ورته وویل چې هغې ته خو داسې عذاب ورکړی کېږي حسن بصري رحمت الله علیه ورته وویل فعل حال ته صدقه ورکړه نو حسن بصري رحمت الله علیه په دې شپه په خپله خوب ویني او یوه جینۍ په خوب کې ولیدله چې ډېره زیاته خوشحاله ده او د جنت جامې اچولې دي دې جینۍ په خپله حسن بصري رحمت الله علیه ته وویله حضرت تا زه وپېژندمه ده ورته وویل حسن بصري رحمت الله علیه وی نه ته څوک یې دې جینۍ ورته وویل هغه کومه زنانه چې درغلې وه هغه زما مور وه او کوم خوب چې تاسو ته بیان کړی بلکل مونږ سره داسې کېدل نو ده ورته وویل چې ستاسو نه دا عذاب څنګه لرې شو دې ورته وویله چې مونږ په دې مقبره کې 80,000 کسان وو نو یو نیک کس راغی صرف یو پیری درود شریف وویل نو هغه مونږ ته وبخو الله جل شانه زمونږ د 80,000 کسانو نه عذاب قبر لرې کړ وګورئ یو پیر درود شریف او د 80,000 کسانو نه د عذاب قبر لرې شو په خپله هم نه دی ویلی نو که مونږ او تاسو زر پیرې دا درود شریف شروع کړو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې وایو آیا الله جل شانه به مونږ تاسو ته په قبر کې عذاب راکړي ان شاء الله بالکل به نه راکړي ګورئ که دا اوږد درود شریف تاسو نشئ ویلی دا لنډ درود شریف وایئ صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم زما عزتمند ورونو 1000 مرتبه وایئ ان شاء الله الله به تاسو په دنیا کې هم خوشحاله ساتي او په آخرت کې به هم تاسو خوشحاله ساتي چې څوک څومره زیات درود شریف وایي هم دومره زیات نږدې به نبي علیه الصلاة والسلام سره دغه کس بنګلی او څوک چې 1000 مرتبه درود شریف وایي تر مرګه پورې او نو دا انسان به تر هغې پورې نه مري چې تر څو پورې په جنت کې خپل مقام نه وي لیدلی